ده دا په ریکارډ باندې ده او د پلار او د نیکه شناختي کارتونه د افغانستان دي د پاکستان نه دي زویا مورې مونږ به خامخا ځو هو زویا مونږ ټولې کړې تړلې دي خامخا به ځو ګرانو قدرمندو دا وخت موږ سره یو نامي ګرامي اکټرس موجود دی شهناز بیبي چې زه په خپل د دوی غټ فین یم او ټول پښتانه د ډېر غټ فین دي او ډېر ښکلي اکټینګ کوي ډېر ښه مزیدار کردار دی نبوي دی دې سبا څه خبرې کوو چې شهناز بیبي اول خو تاسو ته په دې خټکنامې د پراتلو باندې هرکلی وایو ډېره زیاته مننه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې چیراټ ګلونو کې ماته هرکلی ویلو او زه ډېره زیاته خوشحاله په دې شوم چې د دې خلک ډېر ښه خلک دي او ما ښه انجوای کړم او دا تاسو په ډومبي ځل ته راغلي که دې مخکې راغلي وئ دې مخکې راغلی یم یو پیره وړاندې راغلی وم هغه د بل چا ډرامه وه اوس د بل چا ډرامې ته راغلی یم څو ځله راغلی نو ښه محسوس کړه جی ما خو ښه محسوس کړه او ښه مې انجوای وکړه جی او دې ډرامه کې تاسو چې کوم د ډرامه روانه سیریل دې کې تاسو څه کردار دی زه پکې مور یم او داسې مور یم چې زما دوه زامن دي ورکې او دوه زامن مې داسې دي چې هغې زما پیسو ته زما کالو پترو ته هغې ته غله دي او مور او پلار سره دونه مینه نه کوي چې څونه دولت سره مینه کوي کالو پترو سره مینه کوي زما دا کرکټر دی ورکې اکثر تاسو د مور کردار ډېر زیات ښکلی نباوئ نو دا څه وجه ده دا تپوس خو ما نه په زندګۍ کې چا نه دی کړی تا نه په اول ځل وکړو زما د خپلې مور کرکټر ډېر زیات خوښ و او غټه بیبي زما به ډېره خوښه وه چې یاسمین جعفرین د پېښور والا جی غټه بیبي یو د سوات ومه که نه وفات شوي ده اوس الله دې وبخښي خیر د زیخ وې راته پته نشته خو د پېښور نه به یې د پي ټي وي ډرامې به یې کولې ښه شهناز بیبي دا تاسو په دې شو بس کې څومره وخت شو زما تقریبا 19 کاله برابر شو شلم کال زما روان دی او د ډرامو تعداد خو به نه یې معلوم چې څومره به دې کړي نه راته ډرامو تعداد معلوم دی او نه راته د فلمونو او نه راته ډبینګونو او په خپله ریډیو کې هم کار کوم نه دی معلوم راته او تاسو بچي څومره دي د خیره سره زما دوه لوریانې دي او داسې زامن خو زما بې شمېره دي خو خپلې لوریانې مې صرف دوه دي شهناز بیبي تاسو ډېره مننه او موږ ته ډېره خوشحالي محسوس شوه چې تاسو زموږ د خټکنامې ته بختۍ کلي ته راغلې او بیا موږ ته مو په هغه کې وخت راکړو موږ ته انټرویو ته د شوټینګ نه ځان راوویستو ستاسو ډېره مننه چې موږ ته مو انټرویو راکړه او ټایم مو راته وسو ډېره مننه ستاسو ډېره زیاته مننه چې زه بختۍ کلي ته راغلم او دونه ښه مینهوال ښه اخلاق خلک او الله مو آباد او خوشحاله ساته الله مو کامیاب لره د روغ صحت باندې تاسو د کشرانو خیال ساتئ او کشران به د مشرانو خیال ساتي د خدای په امان